بسم الله الرحمن الرحیم. اوس راځو مثال دا په پښتونپاڼه موږ جوړه کړې ده چې څنګه دا موږ پرینټ کو، د پرینټ کول لپاره راځو چې څنګه پرینټ کو. راځو ورته چې دا پښتونپاڼه دا ورته راځو په کنټرول پی باندې کولای شو چې مثال کنټرول د زور لاندې ونیسو پی کلی زور کو نو دا پرینټ دغه راشي په دې شکل سره. او دا هم موږ کولی شو چې فایل بیک سټیج ویو ته راشو ورته چې پرینټ هم چې کلیک کړو دلته راځو دلته لیکلي چې پرینټ راسن پرینټ کوي کوم بای ډیفالت پرینټر چې په هغې باندې پرینټ کوي. دلته نمبر اف کاپیز موږ کولی شو ورته چې 15 کاپیز یا د دې نه زیاتې کمې کړو ورته 4 یا 3 یا بیرته 4 دا په دې شکل سره کم او زیات کولی شو. دلته مثال د پرینټر لیست وي، مثال څنګه د پرینټر په چش کې پرینټ کوي لیست مختلف پی ډي اف یو شی ایکس ام ایل ایکس پی ایس فایل باندې کنه. دلته ګوره پی ډي اف پرینټ ته پی ډي اف ریډ انلی ډاکومنټ پرینټ کوي. مثال دا پرینټر که نور پرینټرونه کېدای شي تاسو سره اډ وي د ستاسو کمپیوټر د نور پرینټرونو سره کنیکټ وي لکه ایکس پی ایس دا ریډ انلی ډاکومنټ د مایکروسافټ د وینډوز دی او ورپسې مثال دا بل پرینټر دی سینټ ټو ون نوټ ټیک لیږئ که بل پرینټر په نیټورک کې اډ کوئ مثال د دې نه کولی شئ چې اډ کلیک کړئ او بل پرینټر دا کې دا لیست د پرینټرو او د پی ډي اف او په دې شکل سره تاسو څنګه پرینټ کوئ. دلته راغلی دی چې سیټینګ پرینټ آل یعنی ټول پرینټ کا مثال پرینټ کرنٹ پیج کم صفحه کې چې کارسر دی او کم صفحه چې مثال تاسو ښکاري کرنٹ پیج هغه پرینټ کا. کاستوم مثال کم صفحې نه در کم صفحې پورې پرینټ کړه دا لیست مارک اپ او دا ډاکومنټ انفارمیشن دا شینه ورسره پرینټ کا. اوس راځو ورته چې آل پیج پرینټ کا. دلته راځو په دې کې پیجز مثال دا ورته چې اوله او 15مه پرینټ کا یا ورته چې د اول نه د سینیس مسلسل مثال د اول نه داش تر 4مې پورې پرینټ کا او بیا اوومه پرینټ کا خلاص نورې مه پرینټ کا مشخص پاڼې مثال تاسو پرینټ کوئ نو دلته تاسو کولی شئ اندازه ورته تعیین کړئ. دلته بیا راځو مثال پرینټ وان سایډ بوت سایډ مثال په دواړو خواو باندې پرینټ کوي یو پرینټر. بعض ځینې پرینټر دي چې مثال هغې وګوره یو خوا باندې پرینټ کوي خو دواړو سایډ باندې پرینټ نه کوي. خو زما پرینټر چې دی دا دواړه خوا باندې پرینټ کوي مثال په بورډ سایډ نه دلته راغلی چې مثال بورډ سایډ مثال څنګه پرینټ کوي یو دوه درې یو ځل پرینټ کوي یو دوه درې بیا پرینټ کوي مثال دغسې په دې شکل سره مثال که 10 صفحې او که 20 که 30 په دې شکل د دې کولیټ نه تاسو دغه کولی شئ. او یا انکولیټ مثال چې مثال اول مثال که دا 3 کاپي یا 10 کاپي اول 10 کاپي د اول صفحې وباسه بیا 10 کاپي د دویمې صفحې وباسه بیا د درېیمې صفحې همداسې نورې صفحې کولیټ په دې شکل سره صحیح دی چې مثال یو دوه درې. دلته د پیج اورینټیشن دی پیج اورینټیشن مثال پارتریت په ولاړه او لینډسکیپ په پرتو باندې دلته دا دواړه دي مثال که داسې کړي نو دا به لینډسکیپ شي که ورته چې پارتریت په ولاړه په دې شکل به شي نو دا تاسو سلیکټ کولی شئ. دلته وګورئ مثال د هغه د ورقې سایز اندازه ده چې A4 مثال سلیکټ ده A4 یعنی دا په A4 سره کې د نارمل عادي حالت باندې چې دا کوم ورقې خرڅېږي د پرینټر دپاره A4 سایز چې معمولا په دفتر کې کارول کېږي. دلته مارجن اته مارجن درته مثال دلته تغییرولی شئ چې نارمل په کم مارجن کې تاسو دا پرینټ کوئ. اوس راځو ورته چې 1 پیج پر شیټ مثال 1 پیج پر شیټ مثال 2 پیج پر په یو ورقه باندې 2 صفحې پرینټ کا یا 4 پرینټ شپږ پرینټ کا 8 پرینټ کا ورپسې ورته 14 پرینټ کا. که ته ورته چې 2 پرینټ کا نو دا بیا داسې پرینټ شي چې په لینډسکیپ ته به واوړي او بیا به 2 صفحو ډاکومنټ په یو پاڼه کې پرینټ کوي یا سر په سر باندې نو لینډسکیپ ته بیا واړوئ. بیا دلته راځو ورته چې اوس پیج یو صفحه پر یو ورقه باندې دا ورته سلیکټ کوو نو دلته د دې پرینټ سیټ اپ دی چې مثال تاسو کولی شئ چې دې نه هم تغییر کوئ مثال پیج سیټ اپ ته راغلی دلته وګورئ مثال هغه دغه ورته اندازه کې پیج سیټ اپ باندې به هم کار وکړو. دا د پرینټ مثال څنګه تاسو یو ډاکومنټ پرینټ کولی شئ دلته خپل ډاکومنټ کتلی شئ مثال دویم ته راشئ درېیم ته راشئ دلته ګوره د دې د زوم غټ کوي که نه چې یوه صفحه تاسو ښایي ګورئ دویمه صفحه کې هم د اول صفحې ته رالم اول صفحې کې هم نو زوم دې نه تاسو غټولی شئ او وړوکی کولی شئ. دا تاسو چې پرینټ کلیک کړئ دا ډاکومنټ به ستاسو پرینټر ته لاړ شي او ډاکومنټ به پرینټ شي. اوس زه به یو دا پی ډي اف ته پرینټ کوم ورته چې پی ډي اف کې پرینټ کوه ورته
پرنټ نو دا به راسم کوم ځای کې پرنټ کم ډاکومنټ کې د ټیسټ په نامه پرنټ کم دا سیو کم اوس دا هلته سیو شو اوس به ماته دا کله چې دا کنورټ کېږي نو ماته به بیا دا صفحه د پی ډي اف ډاکومنټ ته واړئ که موږ اوس راشو مای ډاکومنټ ته چې ډاکومنټ دغه ته رالو ډاکومنټ دا ګوره ټیسټ په نامه باندې دلته پی ډي اف پرنټ شوی دی ډاکومنټ دا اوس پی ډي اف کې پرنټ شو دلته دا څومره صفحې چې دي ګوره ټول پی ډي اف ته اړول شوي دي پای تر اخره پورې مثال د دې نه موږ کولی شو چې پرنټ کړو مثال ورته چې پرنټ ورته چې شته پرنټ کا پی ډي اف ته ګوره دا مې د دې دپاره ونیو چې مثال تاسو یو پی ډي اف ډاکومنټ وي ډېر لوی کتاب یې مثال محصلین هستئ په پوهنتون کې درس وایئ مثال ډېر لوی کتاب وي او تاسو مثال غواړئ چې یو چپټر د دې نه په چپټر یا مشخص صفحې ته نه پرنټ کړئ په پی ډي اف کې او بیا یې وګورئ که نه مثال ورته وایم چې اوله صفحه زما په کار ده بیا مې درېیمه په کار ده او بیا مې شپږمه په کار ده مثال دا ورته چې پرنټ که راته اوس یې ډاکومنټ ته راشم نو دلته به هغه ما ته د ټیسټ 2 په نامه دا فایل باندې پرنټ شوی وي دلته ګوره یو دوه درې یعنې اوله صفحه راله او درېیمه صفحه او بیا ورپسې دا بله صفحه راله مثال کوم صفحې چې دا ګوره ستاسو دپاره د کله چې یا درس وایئ مشخص پی ډي اف نه مشخص صفحې راخلئ مثال د ځان د مطالعې دپاره یا مشخص بعضې پاڼې چې تاسو لپاره مهم وي هغه راخلئ نو دا د پی ډي اف پرنټ طریقه وه دا د پرنټ طریقه چې پی ډي اف ته څنګه پرنټ کوئ ایکس پی ایس ته څنګه پرنټ کوئ او پرنټر باندې څنګه پرنټ کوئ که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ د نورو ملګرو سره شریک کړئ د بیل آیکون کې کړئ تر څو تاسو د نورو ویډیوګانو څخه باخبره خپل نظرونه پیشنهادونه انتقادونه ما سره شریک کړئ تر څو د دې روزنیز کورس کیفیت لا پسې ښه شي